السلام علیکم درنو دوستانو. د پیغمبرانو کیسې د ویډیو لړۍ لومړنۍ برخې ته ښه راغلاست. تاسو به په دې ویډیو کې د حضرت آدم علیه السلام او شیطان اړوند یوه ډیره ښکلي او عبرتناکه کیسه وګورئ. نو په دې هیله چې ویډیو به تر پایه راسره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ ترڅو د دې لړۍ راتلونکې ویډیوګانې هم وګورئ او همدارنګه له هر قسم اسلامي معلوماتو ځان خبر کړئ. په دوزخ کې دننه خدای پاک دوه صورتونه پیدا کړل، یو د زمري او بل د لیوه. دواړه په قدرت د رب سره سجین ته لاړل او هلته یو ځای شول. د دې نه عزازیل پیدا شو. هغه هلته د زرو کالو پورې خدای تعالی ته سجده وکړه. له هغې نه وروسته یې د ځمکې په هره طبقه کې زر کاله عبادت وکړ او دنیا ته راغی. الله جل جلاله ورته دوه بازوګان د زبرجدو شنه ورکړي وو. بیا د دنیا والوته او اسمان ته لاړه. په اول اسمان کې د زرو کالو پورې خدای ته سجده وکړه او د ده نوم خاشع شو. او دویم اسمان ته لاړه، هلته یې هم زر کاله سجده وکړه. نو په هغه ځای کې د اوسېدو څخه ورته عابد نوم ورکړلی شو. بیا دویم نه دریم اسمان ته لاړه او هلته یې هم زر کاله د خدای په عبادت کې تیر کړل او هلته یې نوم صالح شو. او دغه رنګ په څلورم اسمان کې هم زر کاله یې سجده وکړه او نوم یې ولی شو. په پنځم اسمان کې له زر کاله عبادت کولو وروسته نوم عزازیل شو. په شپږم اسمان کې هم زر کاله عبادت وکړ او بیا په اووم اسمان کې هم الله ته زر کاله سجده وکړه. لنډه خبره دا ده چې په ځمکه او اسمان کې د یو لاس د ورغوي برابر ځای به داسې نه وي چې هلته د سجده نه وي کړې. د دې نه وروستو عرش ما الله ته لاړه، هلته یې 6,000 کاله د خدای پاک عبادت وکړ او په یو ځای کې د سجدې نه سر اوچت کړ او د خدای په دربار کې عرض وکړ چې خدایه ما لوح محفوظ ته پورته کړه چې پکې ستا قدرت ووینم او ستا عبادت نور هم زیات کړه. خدای پاک حکم وکړ اسرافیل علیه السلام ته چې د یو چت کړه. هر کله چې لوح محفوظ ته لاړه د ده نظر هلته په یوې تختې پرېوته چې په هغې لیکلي وو یو بنده 6,00,000 کاله د خدای عبادت وکړي، مګر چې یوه سجده د خدای په امر ونه کړي نو خدای به د هغه د 6,00,000 کالو عبادت ختم کړي او په ټول مخلوق کې به د هغه نوم ابلیس مردود او مرجوم کړي. عزازیل چې دا واورېدل نو د 6,00,000 کالو پورې هلته په ژړا ولاړ. د خدای تعالی نه آواز راغی چې ای عزازیله، چې کوم بنده زما اطاعت نه کوي او زما حکم نه مني د هغه څه سزا ده؟ عزازیل ویل چې څوک د خپل خالق حکم نه مني د هغه سزا لعنت ده. الله جل جلاله فرمایل چې دا ولیکه او د ځان سره یې وساته. او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی چې د عزازیل د مردود کېدو نه 12,000 کاله مخکې دا حکم واقع شوی و. لنډه دا چې عزازیل ووی لعنت الله علی من اطاع الله، چې د خدای عبادت نه کوي په هغه د لعنت وي. بیا حکم وشو چې عزازیل دی په جنت کې 2,000 کاله د جنت خزانچي وي او یوه ورځ د هغې جهان د دې جهان د زرو کالو برابره ده. عزازیل ته په جنت کې یو لوی منبر د زرو کېښودی شو او دی پرې درس و تدریس او واعظ نصیحت پیل کړ. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل به د هغې منبر د لاندې ناست و، د ده واعظ به یې اورېده. یوه ورځ فرښتو په خپلو کې خبرې کولې چې که چیرې زموږ نه ګناه صادره شي نو عزازیل به شفیع کوو چې خدای پاک زموږ ګناه معاف کړي. ناڅاپه یوه ورځ د فرښتو نظر په هغه تخته باندې کومه چې په لوح محفوظ کې لیکلې وه پرېوته. د هغې په لیدو سره ټولې فرښتې په ژړا او سر وهلو شوې. عزازیل پوښتنه وکړه چې نن په تاسو څه شوي دي؟ ولې ژاړئ او سرونه ولې وهئ؟ فرښتو ورته وویل چې په لوح محفوظ باندې لیکلي دي چې یو تن به له تاسو نه مردود کړي. د دې خبرې په اورېدو سره عزازیل وویل چې زه د خدای نه سوال کوم چې هغه زما نصیب کړي
او چې دا خبره ټولو فرښتو واورېده نو خاموش شوې. یوه ورځ عزازیل د خدای پاک نه سوال وکړي چې یا الله جناتو په ځمکه کې قتل، بغارت او فساد جوړ کړی دی. ما دوی ته یو څه په سالار ولیږه چې زه لاړ شم او ټولو وهم او وړه یې کړم. خدای پاک یې سوال قبول کړ. ویې فرمایل ته 4,000 فرښتې د ځانه سره واخله او لاړ شه. څوک قتل کړه او څوک د کوه قاف اخوا ته ووله او ځمکه د فساد کوونکو نه پاکه کړه. پس د هغې نه الله تعالی خطاب وکړ چې ای عزازیله د ملایکو ټوله زه په ځمکه کې خپل خلیفه جوړول غواړم، لکه چې فرمایي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. او یاد کړه هغه وخت چې ووې رب ستا ملائکو ته بېشکه زه پیدا کوونکی یم په ځمکه کې د یوه خلیفه. او وی ملائکو ای ته پیدا کوونکی هغه چا لره چې فساد کوي په دې کې او وینې تویوي او موږ تسبیح وایو او ثنا ستا کوو او لویي بیانوو ستا. او وی الله پاک زه ډېر پوهه یم په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهیږئ. بیا جبرائیل علیه السلام ته د رب حکم وشو چې یو موټی خاوره د ځمکې نه راوړه. د خدای په حکم جبرائیل راغی ځمکې ته په کوم ځای کې چې اوس کعبه شریفه آباده ده په دې فکر چې خاورې یوسم. په دغه وخت کې ځمکې هغه ته قسم ورکړ چې د خدای پر روی زما نه خاوره مه اخله. د دې نه به خلیفه جوړ شي او د هغه اولاد به ډېر ګناهګار او د عذاب مستحق وي. زه عاجزه خاوره یم، طاقت او تحمل د عذاب نشم لرلی. غرض دا چې جبرائیل واپس شو. دغه شان میکائیل او اسرافیل هم واپس شول چې ځمکې به ورته قسم ورکړه. بیا اسرائیل خدای پاک راولېږه. هغه ته هم ځمکې د خدای پر روی قسم ورکړ، لیکن هغه واپس نشو. او وی فرمایل چې زه هم دې موټې خاورې له خدای پاک رالیږلی او هم د دې ځمکې نه یې موټی خاوره یې وړله او عرض یې وکړ چې یا الله ته هر څه وینې او ګورې، ما ستا په خدمت کې خاوره راوړه. الله جل جلاله ورته ووی ای اسرائیله زه د دې خاورې نه په ځمکه کې خلیفه جوړوم او د دوی د روح اخیستونکی به هم ته وي. اسرائیل علیه السلام عرض وکړ چې یا الله ستا بندگان به بیا ما دشمن ګڼي او کنځل به راته کوي. الله جل جلاله ورته حکم وکړ چې ته غم مه کوه، زه پیدا کوونکی د مخلوقات یم. د هر یو د مرګ به زه سبب جوړوم او هر سړی به په خپل مرض کې گرفتار وي، نو بیا به تا دشمن نه ګڼي. څوک به په درد، څوک به په تبه او څوک به په اوبو کې ډوبه. بیا په حکم د الهي فرښتو هغه موټی خاوره په منځ د مکې معظمې او د طایف کې ذخیره کړه. بیا پرې باران د رحمت وورېده او په 2 کالو کې هغه خاوره لنده شوه. په 4م کال کې سخته شوه او په 6م کال کې پخه شوه او په 8م کال کې د آدم علیه السلام شکل شو. یوه ورځ ابلیس او 1000 فرښتې د ځانه سره د آدم د شکل له راوستې. څه ګوري چې د آدم علیه السلام قالب په ځمکه باندې پروت و. هغه ورته په سپک نظر وکتل. یوه ورځ فرښتو ورته ووی چې د دې خاورې نه به د خدای خلیفه پیدا کیږي. هغه ووی رښتیا دی، مګر دا صورت به زما فرمانبردار وي، ګنې نو زه به دی هلاک کړم او که چیرې په ما د فرمانبرداري کوي نو زه د فرمانبرداري نه کوم. روایت دی د عبدالله ابن عباس نه چې یو ورځ ابلیس د آدم علیه السلام په قالب کې ورننوته. د نومه پورې چې ورسېده نو د ګرمۍ په سبب بیرته راووته او د هغې په سبب یې بغض او دشمني سیوا شوه. د خپلې خولې لاړې د هغه په قالب وتوکلې او لاړه. د الله جل جلاله په حکم سره جبرائیل هغه لاړې د آدم د کالبوت لرې کړې. نو د هغې نه سپی او د باقي نه د خرما ونه پیدا شوه. او د عبدالله ابن عباس نه روایت دی چې روح پاک د محمد صلی الله علیه وسلم په عرش معلا باندې په یو فانوس کې تسبیح ویله او یوه قطره د بدن د خولې د مصطفی راورسېده او په هغه ځای باندې ولګېده چې په کوم ځای کې اوس روضه مبارکه د حضور صلی الله علیه وسلم ده.
او د خدای په حکم جبرائیل علیه السلام هغې پاکې خاورې ته د مشک او انبرو سره میلاو کړې او خوشبو یې کړې. د آدم علیه السلام په تندي وموښلې او د آدم علیه السلام نور د هغې په مښلو سره نور هم زیات شو. د هغې نه وروستو چې هر کله 40 ورځې پوره شوې نو د آدم علیه السلام د روح پیدایش شو او په دغه وخت د رب جلیل د طرف نه فرمان راغی چې ای جبرائیل، میکائیل او اسرافیل د آدم علیه السلام روح د هغه قالب ته ورسوئ. د هر یو سره 10,000 فرښتې ټولی د آدم علیه السلام روح په یو تپ په نور کې کیښودی شوې. په پردو دننه یې د آدم علیه السلام په سر کیښوده. بیا یې هغه پرده د هغه د روح نه اوچته کړه او ټول ملائک د اوو اسمانونو د دې د لیدلو لپاره راغلي وو چې روح د آدم علیه السلام د قالب ته دننه لاړ شي. اووه ځله د روح پاک د آدم په قالب کې ښکته شو خو دننه داخل نه شو او روح ارزو کړ چې یا خالقه، زه یو نوراني جسم ساتم او دا قالب دننه تنګ دی او تیاره ده پکې، زه څنګه لاړ شمه؟ ادخل کرها وخرج کرها، ای روحه داخل شه په تن کې د نفرت سره او راووځه د تن نه په نفرت سره. هغه وخت روح پاک آدم علیه السلام ته د پوزې په لار داخل شو او 4 طرف ته په دماغو کې وګرځېده. بیا آدم علیه السلام خپلې سترګې پرانیستې. فورا روح د دماغو نه په حلق کې راغی او د حلق نه سینې ته تر نومه پورې. هر کله چې د هغې نرمې خاورې نه غوښه، هډوکي، رګونه او کولمې جوړې شوې نو پس د دې نه د خدای په قدرت لاسونه په ځمکه کېښودل او د پاڅېدو اراده یې وکړه. نو په دې سره فرښتې پاڅېدې او ویې چې دا بنده بیړه کوونکی دی، اوس خو د ده نیم بدن نرم دی او غواړي چې پاسي. ځکه الله تعالی فرمایي وکان الانسان عجولا، انسان پیدا شوی دی بیړه کوونکی. او آدم علیه السلام په خپل ټول بدن باندې نظر وکړ او ویې کتل چې الله تعالی زه د څه نه جوړ کړی یم. او روح د آدم علیه السلام په جوړونو او بندونو او د هوا په څیر په رګونو، غوښه او پوستکي یعنې په ټول بدن کې چلیده. الله تعالی فرښتې راولېږلې چې د آدم علیه السلام دماغ وده کړي او تندی یې ومږي او داسې وکړه. بیا روح د هغه په غوښه او څرمن او په رګونو کې ځای پر ځای شو. نو فورا ورته پرنجی راغی. په الهام د خدای تعالی سره الحمدلله وویل او د هغې ځواب د رب العالمین د طرف نه یرحمک الله وشو. دا ځواب د دې دپاره چې کله څوک پرنجیږي نو دی د الحمدلله ووایي او چې څوک یې واوري نو هغه دې ورته یرحمک الله ووایي. نو دا طریقه په موږ باندې واجب شوه. د دې نه وروسته د جناب باري تعالی نه جبرائیل ته ارشاد وشو چې هغه پرنجی راوړه چې د هغې نه به زه یو بنده عیسی ابن مریم پیدا کوم. چې کله آدم علیه السلام د خاورې نه پاڅېده نو د خدای په حکم سره په یو تخت باندې په جنت کې د 40 میلو پورې د زرو زیور او د جواهرو تاج په سر کړ او کېناسته او نور به د هغه د عرشه پورې پړقېده او هغه نور په حقیقت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا د رب العالمین حکم وشو چې ټول ملائک آدم علیه السلام ته سجده وکړي او هغه سجده د تعظیم نه چې د عبادت. او هر کله چې فرښتو ته وویل شول چې سجده وکړئ آدم علیه السلام ته نو ټولو سجده وکړه ما سوا د ابلیس نه او تکبر یې وکړ او شو هغه په متکبرانو کې. فرښتو چې کله سر اوچت کړ نو ابلیس یې ولاړ ولیده او معلوم یې کړو چې دا ابلیس دی چې د سجده ونه کړه. بیا په دویم ځل فرښتې ټولې سجدې له لاړې. اوله سجده د حکم او دویمه سجده د شکر. بیا رب العالمین ابلیس ته وویل چې ای ابلیسه ته ولې منع شوې د سجدې کولو د هغه څه نه چې ما جوړ کړی دی په 2 لاسو سره؟ دا ته غرور وکړ، ولې ته لوی وې په درجه کې؟ ابلیس وویل اوهو زه غوره یم د ده ځکه چې زه دې جوړ کړی یم د اور نه او دی دې له خاورې نه جوړ کړی. او دویمه خبره دا ده چې زه تا جوړ کړی یم او ما تا ته سجده کړې ده، بل چا ته سجده نشم کولی. نو الله پاک فرمایل چې د دې ځای نه ووځه، ته مردود یې
او په تا باندې لعنت دی د ورځې د قیامت پورې. د علماو په دې ځای کې اختلاف دی. ځینې ویلي دي چې د دې نه مراد دی د ایمان نه وتل، او ځینې وایي چې د دې نه مراد دی د فرشتو د ټولي نه وتل او د ابلیس په جوسه شه. نو بیا په غضب د خدای سره د هغه جوسه بدله شوه او سترګې یې د سینې پورې راښکته شوې. چا چې به ورته کتل نو ویې به دا هغه ابلیس مردود دی، دا د درګاه الهي نه لرې شوی دی. شیطان لعین دغه وخت ژبه پرانیسته او ویې ویل تا خو زه مخزوم او مردود کړم. د آدم علیه السلام دپاره دا زما شمت وه. الله جل شانه ورته وویل ای ابلیسه ته هغه خپلو لیکلو طرف ته وګوره. تا خو لیکلي دي چې کوم بنده د خدای حکم نه مني د هغه سزا لعنت دی. دغه لیکل چې ولیدل نو ډېر زهیر او پښیمانه شو او ویې ویل ای ربه ما ته مهلت راکړه د هغې ورځې پورې چې دوباره ژوندي شي مړي. او دویم عرض دا دی چې ما په غوښه څرمن او رګونو کې داسې داخل کړه او د هغوی یعنې د خلکو د نظر نه مې په پرده کې پټ وساته. بیا ورته الله تعالی وفرمایل تا ته مهلت دی د ورځې معلومې پورې. او چې کله یې مراد حاصل شو نو د خلکو په بدن کې کېناسته او په انتظار کې وه او دا یې وویل قسم مې دې وي ستا په عزت چې ګمراه کوم به ستا بندگان مګر خاص کر بندگان صالحان او مخلصان. پس خدای پاک فرمایل تا صحیح خبره وکړه، خو ما ته هم ډکول دي د دوزخ ستانه او د هغه چانه چې ستا په لارې. د هغې نه وروسته د خدای په حکم تخت د آدم علیه السلام فرښتو په جنت الفردوس کې کېښوده او ټول نعمتونه د الله جل جلاله هغه ته ورکړلی شول. د هغې باوجود د هغه قرار او تسلي نه وه، ځکه چې آرام او تسلي هر چاته د خپل همجنس ملګري نه حاصلېږي. او په دغه ځای د څوک خپل همجنس نه و او د خدای تعالی رضا وه چې آدم علیه السلام نه جفت او همسر پیدا کړه. ولې چې خدای پاک بې جفته، بې مثله، بې ماننده او بې همسره دی او د خدای نه سیوا بې حاجته هیڅوک نشته. هر کله چې هغه بې قراره و نو الله تعالی هغه ته خوب راوست او هغه داسې اوده شو چې نه ورله خوب ورته نه ویښ و. په دغه صورت کې جبرائیل علیه السلام د خدای په حکم یو هډوکی د هغه د ګسې پښتۍ نه وویسته او هغه ته څه درد محسوس نه شو کړی. که چیرې درد محسوس شوی وی نو ښځو سره به محبت د سړو په زړه کې نه و پاتې شوی او د هغې هډوکي نه یې هوا بیبي پیدا کړه او څومره خوبیانې چې وې لکه حسن، نیک کرداري، نرم کلامي، حیا او شرم او شفقت، دا ټول کمالات یې ورته ورکړه او ښکلی لباس یې د جنت ور واغوسته او د جنت یو ښکلی تاج یې په سر کړ او په تختې کېنوله او آدم علیه السلام یې د خوبه بیدار کړ او هوا یې ورته مخامخ کړه. آدم علیه السلام چې هوا ولیده نو بې اختیاره یې دا وویل چې هوا ته لاس ور واچوي، خو د خدای د طرفه حکم وشو چې خبردار مخ کلوه دې لره بې نکاح، د دې صحبت حرام دی. پس د هغې نه آدم علیه السلام د نکاح خواست وکړ او الله تعالی د آدم علیه السلام نکاح د هغې سره وکړ او ورته یې وفرمایل چې سره او پردې د ناوې ځای چې څومره دې ولګوئ او څومره زر، مروارید او جواهرات په دې باندې ولګوئ او د اوو اسمانونو فرښتو ټولې د توبه د ونې لاندې راجمع شوې. پس د دې الله تعالی هغه پردې ټولې اوچتې کړې او خپله ثنا یې په خپله واوروله. د خدای پاک د آدم علیه السلام په نکاح کې دا ثنا وویله حمد و ثنا زما ده، بزرګي زما صادر او عظمت زما ازار ده او مخلوقات زما غلامان او وینځې دي او انبیا زما رسولان دي او اولیا زما دوستان دي او محمد صلی الله علیه وسلم زما حبیب دی او پیدا کړی دی ما هر یو شی د پاره د ګواهۍ د وحدانیت او زما فرښتې ټولې د اسمان اوسېدونکي او د عرش اوچتونکي دي او بېشکه ما نکاح وتاړه د آدم علیه السلام د هوا سره او په خپل نوي فطرت او چینې د قدرت سره او د آدم علیه السلام نکاح د هوا مهر زما تسبیح او تنزیه او تحلیل او تقدیس دی. نشته څوک معبود سوا د خدای نه او داسې خدای چې هغه یو دی، شریک نه لري. ای آدم علیه السلام ته او ستا ښځه اوسېږئ په جنت کې
او د هغه ځای میوې خورئ او منیزدې کیږئ دغې ونې ته ګنې شی به تاسو د ظالمانو نه او زما سلام دې په تا وي او زما د طرف نه دې په صحت او برکت وي په تا. پس د دې نه آدم علیه السلام په خپله ثنا وویله پاکي د خدای پاک لره او ثنا د خدای پاک لره او نشته دی معبود برحق مګر یو خدای دی او خدای لوی دی او نشته دی توانایي او قوت مګر یو الله دی چې عالی شان او لوی دی. الله جل شانه چې کله د خود پخوانی د آدم علیه السلام نه اوزګار شو نو فرښتې ټولې خوشحاله شوې خوشحالۍ یې کولې او مبارکۍ یې ورکولې او زرو جواهرات یې پرېښندل. الله الله چه جمال است و بدین بلعجبی ما همه تشن لبانیم و تویی آب حیات. نو بیا هر کله چې آدم علیه السلام د مباشرت اراده وکړه د هوا سره نو آواز راغی چې ای آدم علیه السلام خبردار هر کله چې تا مهر نه وي ادا کړی نو دا پته حلاله نه ده. آدم وویل یا الهي زه دا مهر د څه نه ادا کړم؟ خدای پاک فرمایل چې 10 پیرې په حبیب پاک محمد مصطفی باندې درود ووایه. آدم علیه السلام د دې نوم د اورېدو سره د دیدنې مصطفی مشتاق شو. د رب د طرفه حکم وشو چې د خپلو لاسونو نوکونه وګوره چې آدم علیه السلام وکتل نو صورت د حبیب صلی الله علیه وسلم یې په نوکونو کې ولیده. نو د زوی ولی مینه او پلارنۍ مهرباني یې په زړه کې لا هم زیاته شوه او بیا یې ښه په شوق په حبیب صلی الله علیه وسلم باندې 10 واره درود ولوسته او د هغه په رسالت یې ایمان راوړ. بیا الله ورته وویل چې ای آدم دا 10 واره درود چې تا ووې دا دومره مرتبه لري چې د دې په برکت سره ما تا ته ټول نعمتونه درکړل او هوا مې په تا حلاله کړه. او د دې نه وروستو الله جل جلاله فرمایل چې ای آدم علیه السلام تا او ستا بیبي جنت ته لاړ شئ او خورئ د هغې نه بې حسابه چې کوم خوښوي ستاسو او مه نږدې کیږئ دې ونې ته ګنې شی به تاسو ظالمان په خپل ځان باندې. روایت دی چې د دغې ونې زیلی د سپینو زرو او ډنډرکی د سرو زرو او پاڼې د زبرجدو شنې وې. آدم علیه السلام چې ورته وکتل نو ویې ویل سبحان الله څومره ښکلې ونه ده. الله جل جلاله ورته وویل چې دا ما تاله درکړله خو د دې میوه مه خورئ. آدم علیه السلام وویل چې دا دومره ښکلې ونه تا ما ته بخشش کړه نو د میوې د دې نه دې ولې منع کړم؟ حکم وشو چې ای آدمه ته زما د کور میلمه یې او دغه ونه ستا ده نو میلمه لره د کور د خاوند په کور کې خپل چیز خوړل نه دي پکار. او د یو طرف نه آواز راغی ای آدم علیه السلام صبر وکړه او د بل طرف نه آواز راغی چې ای ابلیس ته هوا لره د دې طرف ته آماده کړه او د دې خوراک ته یې خواهش راوله. پس تقدیر وی چې یا الهي د دې څه سبب دی؟ حکم وشو چې په دې کې څه راز دی؟ دی به زه د دې باغ نه د دنیا باغ ته لیږم چې زما قدرت ظاهر شي او د مرتبه زیاته شي. الله وایي ای مؤمنانو تاسو ګناه مه کوئ. ای ابلیسه ته ورله دوکه ورکوه او وایي ای دنیا ته د خلکو په زړونو کې خوږه شه او ای بني آدمو تاسو د دنیا محبت مه کوئ د دې دپاره چې زه جفا په وفا کې بدله کړم او زما د رحمت د انصاف په ورځ زیاتوالی وي او وویلی شي چې په جنت کې 4 څیزونه نشته لوږه تنده یخني او ګرمي. تا ته جنت میلاو شوی دی دلته نه لوږه شته او نه تنده او نه بربنډتیا شته او نه یخني شته او نه ګرمي مګر آدم علیه السلام هوښیار شه د شیطان د مکر او فریب نه بېشکه هغه ستا ښکاره دښمن دی تر څو چې تاسو دواړه له جنت څخه راونه باسي. آدم علیه السلام ولیدل چې د جنت ټولې دروازې بندې شوي دي او هغه مطمئن و چې شیطان په دنیا کې دی او زه په جنت کې او ماته د هغه سره څه تعلق پاتې نه دی چې کوم به ماته د جنت د هغې ونې میوه وخوري کومه چې ماته د خدای د طرفه منه ده. څنګه به ګناهګار کړي دی ما او زه د ده نه بې پروا یم. یوه ورځ شیطان لعین اراده وکړه په آدم علیه السلام پسې جنت ته د تلو او هغه 3 نومونه د الله پاک زده کړي وو. هغه یې ولوستل او اسمانونه یې قطع کړل او د جنت دروازې ته ورسېده. د جنت دروازه چې یې بنده ولیده نو فکر یې وکړ چې په څه بهانه جنت ته ننوتل پکار دي.
یو طاووس په مناره د جنت اوچت ناست و او شیطان دغه وخت اسم اعظم ولوسته. نو طاووس ترې تپوس وکړ چې ته څوک یې؟ هغه ځواب ورکړ چې زه ملایکه یم او جنت کتل غواړم او هغې ته د ننه ورتګ غواړم. طاووس وویل ما ته د خدای حکم نشته چې څوک جنت ته بوځم تر څو پورې چې آدم علیه السلام په جنت کې دی. بیا شیطان وویل که چیرې تا زه جنت ته بوتلم نو د هغې په بدله کې به درته زه داسې دعا وښایم چې څوک پرې عمل وکړي نو 3 څیزونه به مومي. یو خو به مري نه، دویم بوډا کېږي به نه او دریم به په جنت کې همیشه همیشه وي. ابلیس دعا ویله او د وینا سره طاووس او ابلیس دواړه د منارې نه د جنت دروازې ته راغی. طاووس دا قیصه مار ته واوروله. مار د دې خبرې اورېدو سره د بیرې نه د جنت دروازې بندې کړې او په یو سوري کې سر را بهر کړ او پوښتنه یې وکړه چې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلی چې دلته ناست یې او اسم اعظم وایې؟ هغه ورته وویل زه د خدای په فرښتو کې یو فرښته یم. مار ورته وویل چې هغه دعا ماته هم زده کړه. شیطان وویل خو په دې شرط چې ما جنت ته بوځې. مار ورته وویل چې ما ته د خدای حکم نشته چې څوک جنت ته بوځم تر کومې پورې چې آدم علیه السلام په جنت کې وي. ابلیس ویل چې زه به خپل قدم په جنت کې نږدم، ستا په خوله کې به دننه اوسېږم، د دې نه به بهر نه وځم. بیا مار خپله خوله وازه کړه، شیطان ورننوته او جنت ته یووړ. د دې نه وروستو شیطان ورته ویل چې ما هغې ونې ته ورسوه د کومې د خوراک نه چې الله حضرت آدم علیه السلام منې کړی دی. هر کله چې مار ملعون هلته ورساوه نو شیطان ملعون په خپل مکر او فریب سره په ژړا شو. مار ورته وویل ولې ژاړې؟ شیطان بلکې چا چې په وړومبي مکر او فریب سره ژړلی دي هغه شیطان و. د ده په ژړا د مار خواله د جنت هورې غلمان راټول شول او دا یې وویل چې موږ ټولو د اواز د مار د خولې نه چرې نه واورېدلی. او له مار نه هوا پوښتنه وکړه چې ته ولې ژاړې؟ شیطان د مار له خولې نه آواز وکړه چې زه ځکه ژاړم چې تاسو یې د کومې ونې د میوې نه منې کړي یې نو دا ستاسې د جنت نه د وتو سبب دی. مګر که چیرې تاسو د دې ونې میوه وخوړه د کومې نه چې منې شوي یې نو همیشه به په جنت کې یې او ویستل کېږئ به ترې نه. بیا شیطان ویل چې ای آدمه زه به تا ته داسې ونه وښایم چې په هغې سره به ته ټول عمر ژوندی او پادشاهي به دې زړېږي نه. او قسم مې دې په خدای وي چې زه رښتونه یم او ستا بد نه غواړم او تا ته نصیحت کوم. حوا د ده په قسم باندې یقین وکړ چې دی رښتیا وایي. پس نو دغه ځای د شیطان په فریب عمل وکړ او 3 دانې د غنمو د هغې بوټي راوشکولې، یوه یې په خپله وخوړه او 2 یې د آدم دپاره راوړې. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه په خپل تفسیر کې لیکلي دي چې کله هوا غنم د وږي نه جدا کړ د وږي ځای سور شو او یوه قطره وینه ترېنه پرېوته. بیا خدای پاک قسم وخوړه وی فرمایل ستا لوڼه به تر قیامته پورې په وینه رنګ کوم په هره میاشت کې یو ځلې او د خپلې وینې دا انصاف به ستا نه او ستا د لوڼو نه اخلم. پس هر کله چې آدم علیه السلام په جنت کې په تخت کېناسته نو غنم په خپله هغه ته نږدې راغی او چې کله خوشبویي د هغې آدم علیه السلام ته معلومه شوه نو تخت یې وویل چې د دې ځای نه لرې لاړ شه او کښېنه. او هر کله چې هغه د تخت نه راکوز شو نو هلته هم غنم تلی و موجود و. لنډه دا چې کوم ځای ته به ته او کېناسته به غنم به هلته موجود و. خلاصه دا ده چې هوا هغه 2 دانې راوړې او آدم علیه السلام ته یې ورکړې. هغه وویل دا څه شی دی؟ هوا وویل دا میوه د هغې ونې ده د کومې نه چې موږ منع شوي یو. ما 1 دانه خوړلې ده تاله مې دا 2 دانې راوړي دي. آدم علیه السلام وویل چې په دې کې څه خوند دی؟ هغه وویل چې ډېره خوږه ده. حضرت آدم علیه السلام وویل نه یې خورم، زما د الله سره واده ده د دې ونې میوه نه خورم. په دې سره هوا خفه شوه. نو بیا حضرت آدم علیه السلام د دانې د خوراک نه مخکې 1 پیاله شراب د جنت راوړي و ویې څښل نو بېهوښه شو او د هغې نه یې هغه 2 دانې د غنم وخوړې. دغه دانې لا د حلق نه ښکته شوې نه وې چې تاج یې د سر نه لرې شو. د تخت نه راوغورځېده او دواړه بربنډ شول لکه چې الله تعالی فرمایي پس هر کله چې وی خوړه د دغې ونې نه نو ظاهر شو د دوی شرمګاه. بیا یې پاڼې د ونو پرده کولې
خو ونو پاڼې هم نه ورکولې. کومې ونې ته چې به تلل نو هغې به انکار کوه. هر کله چې د انځر ونې له لاړل نو هغه هم سر ښکته کړ او ویې ویل خذ مني ورقا، زما نه د ضرورت مطابق واخله او خپله پرده پوشي پرې وکړه. او داود د ونې نه یې هم پاڼې واخیستې او خپله پرده یې پرې وکړه. الله د انځر ونې ته وویل چې ای د انځر ونې، زه به ستانه خرابي او غمجنې لرې کړم او دا لذت به درکړم که چیرې تا څوک اویا ځله هم وڅکي خو نوې نوې مزه به ستانه پورته کوي. او په دې شان یې داود ونې ته هم خطاب وکړ چې ای داود ونې، د ټولو نه ته ماته ډېره عزتمند دی. تا به خلک په اور ږدي او ستانه به خوشبویي حاصلوي. بیا د جنت اوسېدونکو به آواز ورکړ چې ای آدم علیه السلام او حوا، تاسو د خدای په درګاه کې ګناهګار شوئ. د ستومانتیا او شرم نه به اوبه ګرځېدل. په دغه حالت کې د الله په بارګاه کې 3 ځله هغوی چغې ووهلې، لیکن ځواب ورنه کړلی شو. حضرت جبرائیل علیه السلام هغوی ته راغی او ورته یې وویل ای آدم علیه السلام، ستا رب تا غواړي. نو آدم علیه السلام وویل یا ربه، زه تا ته ډېر شرمنده یم. نو بیا رب د دوی آواز وکړ دوی ته او ویې ویل ما تاسو نه وی منې کړې د دې ونې نه او نه مې و درته ویلې چې شیطان ستاسو ښکاره دښمن دی. بیا حضرت آدم علیه السلام او حوا دواړه په ژړا شوه او ویې ویل ای ربه، موږ ظلم کړی دی. موږ په خپل ځان باندې که چیرې ته ونه بخې موږ او په موږ رحم ونه کړې نو خامخا به موږ د زیانکارانو نه شو. نو بیا الله تعالی وفرمایل کوز شئ او د یو بل دښمنان شئ او تاسو لره په ځمکه کې پاتې کېدل دي او کار چلول دي د یو وخته پورې او په دې کې به پیدا کېږئ او په دې کې به مرئ او د دې نه به راوچتېږئ. او دا مضمون دی خدای د قرآن دی. بیا رب العالمین جبرائیل علیه السلام ته وویل چې آدم علیه السلام، حوا او مار او شیطان او طاووس دا ټول د جنت نه بهر کړئ او دنیا ته یې ولیږئ. حضرت جبرائیل علیه السلام آدم علیه السلام ته راغی او دا حال یې ورته بیان کړ. هغه چې دا خبره واورېده نو وبېرېده او د جنت په جدایۍ سره په زارو قطر وژړل. اخر یوه ټوکړه د لرګي د مسواک په واسطه د جنت نه راواخیسته او هغه لرګی پشت په پشت د دوی په خاندان کې راته تر موسی علیه السلام پورې چې د موسی علیه السلام د لاسه امسا شوه. او بیا آدم علیه السلام او حوا، طاووس او مار، شیطان مردود، یعنی دا 5 کسان اول د جنت را بهر کړل. بیا یې آدم علیه السلام د هندوستان په یوه جزیره سراندیب کې راکوز کړ او حوا یې په خراسان او طاووس یې په سیستان کې او مار په اصفهان کې او شیطان علیه اللعنت یې په کوهیابند کې وغورځاوه. په دغه وخت کې د مار 4 خپې وې او په شکل د اوښ وه. د دې واقعې په سبب خدای پاک د ده نه خپې او لاس واخیستل چې په سینه ګرځي او خاوره کني او خوري. آدم علیه السلام چې کله یې په سراندیب کې راکوز کړ نو د خپلې خطایۍ په وجه یې د 40 کالو پورې ژړا وکړه او په بل روایت کې دي چې د 300 کالو پورې ژړېدلی و او دومره یې ژړلي و چې د سترګو نه نهرونه روان شو او په غاړه د نهرونو د لونګو او جایغلو ونې پیدا شوې او د حوا د سترګو د اوښکو نه نکریزې وسمه او رنجه پیدا شو او کومې اوښکې قطرې چې د سترګو نه په دریاب کې لوېدلې وې د هغې نه مروارید پیدا شو چې د هغې نه د جینکو کالي جوړیږي. یوه ورځ جبرائیل علیه السلام آدم ته راغی او ورته یې وویل ای آدمه، ته د مرګ نه مخکې حج وکړه. هغه د مرګ د خبر اورېدو سره وویرېده او پاڅېده. د حج اراده یې وکړه. په کوم ځای چې به د قدمونه ایښودلی شول هلته به کلی او قصبې جوړېدې. په کوم ځای چې به د مشونو هلته به په 2 ورځو کې ښار جوړ شو. او بعضو علماو لیکلي دي چې د مکې مکرمې پورې آدم علیه السلام 10 قدمه کې را رسېدلی و او هر کله چې هغه مکې مکرمې ته نږدې شو نو ټولې فرښتې آدم علیه السلام ته راغلې او ورته یې وویل 1000 کاله وشو چې موږ د دې کور طواف کوو چې په هغه وخت کې د کعبې نوم بیت المعمور و او دننه بهر د هغې ظاهر و او د هغې د پاسه خیمه د زبرجدو اورسۍ د سرو زرو وې او د هغې چې کوم میخونه و هغه نن هم په ستنو د حرم شریف کې داخل دي او کوم د ښکار څیز چې په دې کې فنا واخلي نو
د هغې وژل حرام دي. او آدم علیه السلام چې کله په میدان د عرفات کې په جبل رحمت باندې د آرام کولو دپاره و، نو هوا یې ولیده چې د جدې د طرف نه را روانه وه. هغه پاڅېده او هغه یې په غېږ کې ونیوه او دواړو په چیغو چیغو وژړل چې د دوی په ژړا سره د اسمان فرښتو هم وژړل. پس دواړو د اسمان طرف ته وکتل او خدای پاک دغه وخت دوی د اسمانونو پردې کلاو کړې. نو چې هغوی عرش ته وکتل، نو زده کړې آدم علیه السلام د خپل رب نه څه خبرې. دغه شان الله معاف کوونکی او مهربانه دی. او د عرش په دروازې دا کلمه لیکلې ولیده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا آدم علیه السلام وویل یا ربه، د دې کلمې مبارکې ده برکت نه چې ستا د نوم سره ده زما توبه قبوله کړې. فی الحال جبرائیل علیه السلام راغی او ورته یې وویل الله تعالی په تا سلام ویلی دی او فرمایلی دی که چیرې تا په جنت کې دې نوم لره شفیع کړی وي نو هرګز به دنیا ته نه راتلی. الله چه جمال است و بدیب العجبی ای رسول عربی. پس آدم علیه السلام چې کله د حج نه فراغت بیا مونده، نو هغه ته حکم راغی ای جبرائیله، آدم علیه السلام وادي نه مانته چې د یو میدان نوم دی بوزه او دا خپل وزر ده هغه په شا مبارکه باندې ومږه. هر کله چې جبرائیل علیه السلام داسې وکړل، نو بې شماره ذرې د هغه د شانه ووتلې او په دې شان ټوله دنیا د آدم علیه السلام د اولاد نه ډکه شوه. حضرت آدم علیه السلام وویل دا څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام وویل دا ټول ستا اولاد دی. هغه وویل چې د دومره مخلوق گنجایش به په ځمکه څنګه وي؟ پس د خدای له طرفه یو آواز راغی چې ای آدمه، د دې تدبیر ما د مخکې نه کړی دی. آدم علیه السلام وویل یا ربه څنګه تدبیر؟ الله وویل بعضې به د پلارانو په ځای او ځینې به د میندو په ځای په سر د ځمکې وساتم او بعضې به د ځمکې نه لاندې کړم. حضرت آدم علیه السلام وویل خدایه زما د زامنو په باره کې ته څه فرمایې؟ الله وویل څوک به مؤمن وي، څوک به کافر او څوک به مالدار وي، څوک به فقیر وي او بې ماله به وي، څوک به خوشحال وي او څوک به غمجن وي. آدم علیه السلام وویل که دا ټول یو شان وی نو څومره به ښه وه. الله پاک وویل ای آدمه، زه د هغه چا نه خوشحاله یم چې څوک زما شکر ادا کوي. د دې دپاره خوشحال غنمناک او فقیر درویش او فرمان بردار مې ګناهګار نه کړ چې شکر کوي. پس الله پاک حکم وکړ چې ای د آدم علیه السلام اولاده، د مشرق نه تر مغربه پورې صفونه صفونه ودرېږئ. ښي طرف ته چې کوم صفونه د آدم علیه السلام نه ولاړ وو هغه ټول مؤمنان وو او په اول صف کې انبیا او په انبیاوو کې د ټولو نه مخکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ. او کوم خلک چې کیڼ طرف ته ولاړ وو هغه ټول کافران وو او په اول صف کې ظالمان او متکبره ولاړ. د دې نه وروسته د الهي امر وشو چې ای زه ستاسو رب نه یم؟ ټولو وویل ته بېشکه زموږ رب یې. د دې نه بعد خدای پاک وویل چې سجده وکړئ رب خپل ته. نو کوم چې د آدم علیه السلام نه ښي طرف ته ولاړ وو ټول سجدې له لاړل او کوم چې کیڼ طرف ته ولاړ وو په هغوی کې یو هم سجده ونه کړه. بیا په دویم ځل الله پاک حکم وکړ اسجدو، سجده وکړئ خپل رب ته. بیا چې څوک ښي طرف ته وو په هغوی کې چا سجده وکړه او چا ونه کړه او کوم چې ګس طرف ته وو په هغو کې هم چا سجده وکړه او چا ونه کړه. دا حقیقت چې ولیده نو آدم علیه السلام عرض وکړ چې یا ربه دا خو ما عجیبه کار ولیده، د دې راز نه ما خبر کړه. کوم خلک چې زما ښي طرف ته وو ړومبی سجده ټولو وکړه او کوم چې کیڼ طرف ته وو هغوی ونه کړه. بیا دویمه سجده ښي طرف والا هم چا وکړه او چا ونه کړه او ګس طرف والا هم. د اله العالمین د طرف نه آواز وشو چې ای آدم علیه السلام، کوم قوم چې په اول او آخر کې سجده وکړه هغه به مؤمنین پیدا کیږي او مؤمنین به مري، او کوم چې په اول کې سجده وکړه او په آخر کې ونه کړه نو هغه به مؤمن پیدا شي او کافر به مړ شي، او کوم چې په آخر کې سجده وکړه او په اول کې ونه کړه نو هغه به کافر پیدا شي او مؤمن به مړ شي. ای آدم علیه السلام، کوم خلک چې ښي طرف ته دي ټول جنتیان دي خو زما پرې څه پروا نشته، او کوم خلک چې ګس طرف ته دي ټول دوزخیان دي مګر زما پرې څه پروا نشته. نه د دوی د اطاعت نه ماته څه فایده رسي او نه د دوی د ګناه نه ماته څه ضرر رسیږي. د هغې نه وروستو یوې فرښتې ته یې حکم وکړ چې
عهدنامه یعنې د وعدې چې کوم حکم وفرمایلی شو د دینه بغیر بل دین قبول نه دی او هغه فرښته د خدای په حکم سره تیږه شوه او د خانې کعبې په ښي ګوټ کې کیښودل شوه اوس هغې ته حجر اسود وایي ټول حاجیان هغه ښکلوي او بیا په ورځ د قیامت به هغه فرشته وي او هغه به دوزخي وي او الله پاک پیغمبرانو ته په ورځ د میثاق کې ووایي چې کله الله تعالی د نبیانو سره واده وکړه چې ما تاسو ته درکړی دی کتاب او پوهه بیا راشئ تاسو ته یو رسول چې وښایي تاسو ته رښتیا تاسو ایمان راوړئ په هغه باندې او د هغه مدد کوئ الله تعالی ووایي تاسو اقرار وکړه او په دې شرط باندې تاسو زما ذمه واخیسته ټولو وویل موږ اقرار وکړه خدای پاک وفرمایل تاسو هم ګواهان شئ او زه هم ستاسو ګواه یم د دې نه وروستو چې څوک نور څه کوي نو هغه به نافرمانه وي او بیا خدای پاک ووایي چې تاسو ټول ګواهان شئ د یو بل په رسالت باندې او زه هم ګواه یم ستاسو بیا یې وفرمایل ای آدم علیه السلام ته په شیس علیه السلام باندې ګواه شه او ای شیس علیه السلام ته په ادریس علیه السلام باندې ګواه شه او ادریس علیه السلام ته په نوح باندې او ای نوح ته په ابراهیم او ابراهیم ته په اسماعیل او اسماعیل ته په اسحاق او اسحاق ته په یعقوب باندې ګواه شه او په دې شان تر عیسی علیه السلام پورې وفرمایل ای پیغمبرانو تاسو ټول ګواه شئ په رسالت د پیغمبر آخر زمان باندې او خپل قوم ته وصیت وکړئ چې د هغه په رسالت باندې ایمان راوړي او مدد یې وکړي الله پاک اقرار واخیسته د نبیانو په مقدمه کې د بني اسرائیل دوستانو دا و د آدم علیه السلام او د شیطان اړوند ښکلې کیسه په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته انشاءالله د دې لړۍ دوهمه ویډیو در وړاندې کوو چې هغه به هم د دې په شان ښایسته او عبرتناکې واقعې وي نو د دې ښایسته ویډیوګانو د تعقیب په خاطر در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ د ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته مننه